په دته کاتور سترګو امنیت یې ښه دی خو بعضې طالب دغو کې مجاهدو کې خطاطي شته دی کې شته دی دغه دې راته اصلاح کړي په سترګو وینم زه ژوندی بین امیرالمؤمنین ته وایم چې پر ځای کېناست دی د څلوېښت کاله موږ تیکه تیکه شو بال د دې موږ تیکه تیکه نه کړي بس دی دیگه جور شو فصل زمستان یک ذره کفترها زیاد میشه چرا که یک ذره خوراک کفتر زمستان خنک میشه زیادتر میشه باز کفتر زیاد نباشه او دغه دانې په څو ورکوي این دانه یا 10 پس یا 20 روپه و 50 ښکلې کوترې دي چې د دې سیمې دغه پوره ښکلا یې ورسره جوړه کړې ده ځو نورو خلکو سره بالکل په دا وخت کې دا شرایطو کې بیخي اماده ده هغه ویل کېدلو چې دلته هوا خرابه ده خدای فضل د هوا الحمدلله ښه ده لیدونکو سلامونه احترامات مې ومنئ په دې هیله یم چې ټول به راته روغ او جوړ وئ اوس هم د شاد و شمخیري ولید جومات خواته راغلي یو دا بیا ډېره ښکلې منظره ده او دلته کوترې دي زیاتره د کابل ښاریان او د نورو ولایتونو نه چې خلک راځي دغه ځای ته په چکر راځي او دغه ورور دغه د کوترو لپاره دغه جوارو دانې خرڅوي او پلوري چې تر څو دغه ځای کې خلک کوترو ته واچوي او بیا د دې هم په روزګار روان دی او کوترې هم مړېږي او خلک ترې خپل خوند هم اخلي ستړی مه شې ورور صحت ښه دی خیري څنګه دی کار دی څنګه روان دی شکر است فضل ښه دی کوترې څنګه دي په دغه ورځو کې کوترها هم خوب است دیگه یک ذره زیاد شده زمستان است او دا راته ووایي چې په دې وختو کې کوترو ته خلک ډېر راځي یا کم راځي نه فصل زمستان یک ذره کفترها زیاد میشه چرا که یک ذره خوراک کفتر زمستان خنک میشه زیادتر میشه باز کفتر زیاد نباشه او دغه دانې په څو ورکوي این دانه یا 10 پس یا 20 روپه و 50 روپه دغه به زه واخلم او زه به یې ورته واچوم صحیح ده قدرمنو دوستانو راځئ موږ به هم دې کوترو ته یو شی واچوو دلته خلک راځي او دغه رقم دې کوترو ته دغه شان دانې اچوي او د دې لپاره سیل صفا لپاره راځي تاسې ګورئ هغه دوستان ګورئ چې دغه دانې په پیسو واخیستې د دې کوترو لپاره تر څو دا کوترې مړې شي او د دغه نه یو خپل خوند هم واخلي دلته بیا نو د ډېرې ولایتونو نه د کابل خلک دغه ځایونو خلک په چکر راځي او دغه کوترو سیل کوي دلته انځورونه اخلي دغه لوکس جومات دی ښکلی جومات دی مسجد دی دغلته عکسونه اخلي نو دلته به موږ د خلکو سره خبرې اترې کوو تاسو چېرته ځئ مه ملتیا مو وکړئ دوستانو تاسې ګورئ چې څومره مزیدارې او ښکلې کوترې دي چې د دې سیمې دغه پوره ښکلا یې ورسره جوړه کړې ده نو ځو نورو خلکو سره هم خبرې کوو تاسې زموږ ملتیا وکړئ موږ به دغه ورور ته پیسې ورکړو دا خیر دوستانو ځو خلکو سره به خبرې هم وکړو دغه مشر سره به وغږیږو سلام علیکم ساده وروره صحت ښه ده خیریت ته مرسته خلیش پیروز خیټې صحتونه لومړی کې به راته ځان معرفي کړي مشر نوم مې حاجي محمد انور د غزني د ولایت اوسېدونکی حاجي صاحب ډېر ښه کابل ته راغلی څنګه راغلی کابل ته راغلی یم څنګه راغلی کابل دلته زما خپلوان دي څه کار مې ولا هغو ته سره راغلی کابل کې وګرځېدې د کابل نه دې خوند واغست نه اوس لا راوتلی یم دا اوس ګرځم اول ځل ده چې دا جومات ته راځم شاید جومات ته و دغسې ځم ښار ته ډېر ښه نو تر دغه ځایه راغلی کابل خو به درته معلوم شوي بېګا به دې پکې شپه هم کړي کابل څنګه دی هوا یې څنګه د کابل هوا بالکل په دا وخت کې دا شرایطو کې بیخي اماده ده هغه ویل کېدلو چې دلته
هوا خرابه ده خدای فضل د هوا الحمدلله ښه ده اوس تاسې له نږدې نه وکتله چې ښه ده بالکل ښه ده ډېره مننه کور ودان حاجي صاحب ډېره مننه تاسو نه مننه ډېره مننه قدرمنو لیدونکو د دغه حاجي صاحب خبرې تاسې واورېدې وایي چې نن ورځ راوتی یم په کابل ښار ته او په کابل ښار کې پلان لرم چې چکر ووهم ځو نورو خلکو سره هم غږېږو خبرې اترې به ورسره کوو تاسې چېرته ځئ مه له موږ سره پاتې شئ مشره یو 2 دقیقې خبرې به وکړو ستړی مه شي صحت ښه دی خیر اجازه شته الحمدلله شکر نوم محترم دې راته ووایي محمد الله ډېر ښه مشره دا راته ووایي چې په کابل ښار کې څه مصروفیت لري کابل ښار کې اوس هېڅ مصروفیت نه هېڅ مصروفیت اصلي د کوم ځای اصلي د کابل یم د کابل کابل کې د کوم ځای کابل کې د میوان مینې اوس فلحال کابل ښار ته څرنګه پسې راوتی مطلب غواړې څه والا امنیت دی امنیت ښه امنیت دی کاروبار نشته نشته زه 12 صنف کې ختم کړی یم هېڅ ځای کاروبار نه ورکوي هو نو اوس په دې نیت راوتی چې ځان ته یو کار پیدا کړي هو که نه کابل خو غټ ښار دی طبعا یو ځای نه یو ځای برته کار پیدا شي خو هغه کې وکړم پښتنې وکړم نو هېڅ وخت د هغه کاروبار نه ورکوي کاروبار خو د هغه کې رسمي دولت نه عالي که تحصیلات عالی نه دی هېڅوک هم نه عالي خدای دې وکړي چې یو ښه کار په لاس درشي ډېره مننه کور ودان ډېره مننه قدرمنو لیدونکو دغه ورور خبرې تاسې واورېدې وایي چې د کابل ښار اوسېدونکی یم او راغلی یم په کابل ښار کې غواړم ځان ته یو کار پیدا کړم ځو نور خلکو سره هم غږېږو دغه خوا او شا کې نو له موږ سره ملتیا وکړئ دوستانو بیا هم ستړي مه شئ اوس هم د کابل ښار سینمای پامیر سیمې ته راغلو سینمای پامیر نوم به هم تاسې اورېدلی وي او ډېرو به لیدلی هم وي چې ډېره ښکلې او په زړه پورې سیمه ده قاري صاحب ستړی مه شي راشه چیرې روان یې یاره ستړی مه شي صحت ښه دی په خیر قلاري ده نوم محترم دې راته ووایي عصمت الله د کوم ځای غزني دلته وچه میوې کاروبار کوي نه هو همدا خرڅوم څنګه دی کاروبار څنګه دی کاروبار داسې داسې بیخ شی نه راته پاتې نه شروالي پرېږدي نه موږ جای نه سم لرو اتې کاروبار هم نه مال ګرانه ده ګټه نه پاتې شی هله مخنی شی را چې غواړي کابل کې چیرې اوسېږي کابل کې همدلته مې اتاق ته د دروازې لاوري کې هغه اتاق دی نو چې شی هم پاتې کېږي نه سخته نه ده چې د غزني نه دلته راغلی یو خو نه څه ګزاره وړي هم سخته ده یو 100 روپۍ راته پاتې سي ماتې ډېر شی دی کور چلاو ډېر سخته ده اوس وخت کې هر څه ګرانه دی په 1000 2000 روپۍ باندې کور غاړه نه وځي کور غلا هر څه ده کور مو غزني کې ده چې کاروبار مو لا ښه شي راځه له تا به یو ټوکه واورو نه ټوک خو نه ده څه شی دې زده دي خیر څه درته ووایم ډېره مننه کور ودان سلامت اوسئ درنو لیدونکو د دغه ورور خبرې مې تاسې واورېدې وایي چې د غزني نه راغلی یم دلته د وچې میوې کاروبار کوم دلته یو کاکا دی دې سره به خبرې کوو کاکا جانه ستړی مه شي صحت ښه دی قلاري ده څنګه دی کار څنګه دی کاکا والله بس ګزاره کېږي نو خپل وخت تېروو او د کوم ځای اوسېدونکي د بغلان اوسېدونکي اوس فامیلي دلته اوسېږي خو نه بغلان کې اوسېږي فامیلي دلته اوسېږم څومره وخت کېږي دلته اوسېږي دلته 12 کاله هو ډېر ښه
څنګه دی کابل ښار وضعیت څنګه دی؟ بس دی نو بس ګزاره کېږي د خپله غریبي کوو نو کله 100 کله 200 کله 300 ژوند ورځې شپې پرې روانې دي نو څه وکړو بس زه خدای دې کار الله پسې ښه کړه ډېره مننه الله دې وبخښه دوستانو دغه ورور خبرې مې تاسې واورېدې وایي چې دغه وږو کاروبار کوم او ښه دی کاروبار تر دې دمه ګزاره کوي روان دی سلام علیکم کاکا نوم محترم دې راته ووایي نوم ډګروال سخي یم ډګروال سخي که ډګروال صاحب اصلي اوسېدونکی د کوم ځای زه اصلي اوسېدونکی د ولایت پروان شاګرد د سوالي د خیش کې د درې او کابل ښار کې دغه پلي خرڅوي دغه مې د مجبوري خرڅوي نه مې مخکې حکومت کې چې شی اخیستي نه په دې حکومت کې غیر د نجیب د حکومت نه دغه مې په پور راوړي دي کله هم کته ځغلي کله هم پورته ځغلي ښه غوږ ونیسئ بدبخته بیچاره اسیر است کار نشته ولګه روانه ده فقر روان دی زیر صفر بالای صفر نه زیر صفر زیر صفر په خدای قسم ته خو په سرطان دیني لرم سترګه مې عملیات کړې ده بله سترګه مې عملیات کومه ولا که پیسې ولرم ځان عملیات نو موږ څه وکړو کار نشته دی زوم یې ماسترین لري بیکاره دی ورون مې انجینر ماستري لري بیکاره دی نور کوم تلویزیون یاست چې مستقیم دغه پخش نه کوي پخش کوي په تیر دولت کې دی هیڅ حرام هغه خو موږ د بګید انسان ډاکټر نجیب په وخت کې ته وملته وظیفه درلوده شي وظیفه دی ضابط ومه ضابط وي نو اوس غواړي څه وشي چې څه غواړم چې آرامي وشي د جنکۍ مکتب خوشې کا ولکه خلکو ته کار وکړه همدا حکومت موږ قبول دی په دته کتورو سترګو امنیت یې ښه دی خو بعضې طالب دغو کې مجاهدو کې خطاطي شته دی کې شته دی دغه دی راته اصلاح کنې په سترګو وینم زه ژوندی بن امیرالمؤمنین ته وایم چې بر ځای کې ناست دی د څلوېښت کاله موږ تیکه تیکه شو بال د دې موږ تیکه تیکه نه کړي بس دی زه دیګه جوړ شو ورور دی دی که تاجک دی که ازبک دی که پشاوی دی که هر څوک دی غږ غږ کې کلک ونیسه د ملت غږ واوره چې ملت تا ته نارې وایي چې ملت تا ته څه وایي د دوی غږ واوره د وزارت داخله د وزارت دفاع د وزارت دغه امنیت ټول نه د غږ واوره د منګه نو چې زه په دغه صفات ما الودونه ټول ته ولې چې کور مې په کرایه دی او د زور زر نه مې په قرض غزني د الکون نه راوړي غزني نه د غزني د الکون نه په قرض په پور راوړي والله دې مې قسم دې کار کې د تاسو ته قربان شم ولته خیر لور شي په مخه سلامت اوسئ ډېر مننه درنو لیدونکو دغه کاکا جان خبرې تاسې واورېدې وایي چې کاروبار هم ښه نه دی او دغه کالي مې د غزني نه په قرضو راوړي دي او داسې زو په سینما پامیر کې نورو خلکو سره هم غږېږو دغه د سینما پامیر یو څه ننداره ورباندې کوو دا را سره وګورئ ستړی مه شئ صحت دې ښه دی شکر ښه یم په خیر یې نوم دې راته ووایه خالد څه کار کوي پلاستیکونه خرڅوم او د کوم ځای یې پکتیا یې اوسېږي دلته کور دې دلته دی کور مې خان قیمت کې ده ښار خان قیمت کې اوسېږي نو ښوونځی نه وی زده کړې نه کوې ښوونځی وایم څوم سیم کې شپږم سیم کې اوس رخصتي ده امتحان امر کړی رخصتي ده نو کاروبار دې څنګه روان دی خلطې چا پلوري خرڅېږي ښې دي ګزاره کوي د ورځې 150 روپۍ کېږي مشران ورونه لري یو مشر ورور لرم هغه څه کار کوي هغه پلار سره کار کوي هغه پلار دې څه کار کوي پردو کار کوي نو ته ور سره پردو کار نه کوي نو زه کار نه یم مخ خپله کور ته سودا مودا هغه راوړي او کله زه لږ کومک کوم ته چې پیسې دغه کې بیا څه شی پې کوې کور دپاره څه شی وړې مور ته مې وړم کله مې پلار ته وړم مور ته دې ورکوې مورجانې ته وایي چې مطلب ما نن 200 یو نیم سل روپۍ ګټلي دا در واخله نو غواړي چې مطلب په شپږم سیم کې که نه او په راتلونکي کې 12 څخه فارغ شو لوړې زده کړې وکړي راتلونکي کې څه شی جوړ شي ډاکټر جوړ شي ولې ډاکټر جوړ شي ځکه خپل هېواد لپاره خدمت وکړم مریضان شفا ورکړم ډېره مننه نو زموږ لیدونکو سره به ته څه شی شریکوې ټوکه ورسه شریکې شعر وایې څه شی وایې څه شی نه لرم خو کوم پیغام لرې ووایه
هغه هم دا ده چې باید طالب نوی حکومت چې راغلی باید خلکو سره کومک وکړي بېوزلیانو سره او ټولو خلکو سره بېوزله دي باید کومک ورسره وکړي موږ ته یې کار زمینه برابره کړي. ډېره مننه خالد خان لوی سړی شي ډېره مننه ټول ودان دوستانو د خالد خبرې تاسې واورېدې چې ډېر په ضرورت وغږېدو وایي چې په شپږم سیم کې یم او راغلی یم دلته دا خلطیب یا شاپرې پلور یم دې ځای کې وراره ولاړ دی دې سره به خبرې کوو. ستړی مه شي صحت ښه دی خیرتي ده په څه کارونو مصروف یې څنګه دی کار څنګه دی ښه ده ګزاره کوي ښه دی او اصلي یې د کوم ځای اصلي یم د غزني د غزني کور دې د دې دی په غزني کې غزني کې ده غزني کې دی ښه دلته اتاق دې نیولی نوم دې څه شی دی محمد حنیف محمد حنیف ښه محمد حنیف حنیف دا راته ووایه چې کاروبار خو ښه روان دی که نه هو ګزاره کې کابل ښار څنګه دی ښه ده ګزاره کله کله وځي چکر وهي نه چکر ولې وګولې دا خپله خواري خپله غریبي کوي دا چې ته ولاړې دا هم تیار د چکر ځای دی هو دا قسم قسم خلک دې مخې ته تېرېږي هو قسم خلک نو راځه حنیف خانه تا نه به ټوقه واورو دا څه ټوکه به واورېده خیر بس یو رقم ته ټوقه به راته وکړي دا که ما ټوکې نه دي زده جالبه خاطره به نه واورو جالبه خاطره څه درته وایم یا جالبه خاطره یا ټوقه یا به یو څو ټپې راته کوي نو موږ خو دا خپله غریبۍ کوو ټوکې نو غریبۍ زه پوهېږم ستا ټپې یادې دي سندرې دا خو د موږ نه دی یاد موږ خپله څه شی دې یاد دي هغه راسره شریک یو شی مې نه دی یاد زده کړې دي کړي نه زده کړم ښوونځي ته نه ځي نه بیخي نه اول سیم دې هم نه دی ویلی اول سیم هم نه ده ویلی ولې بس راوتلي کومه مشر ورور لري پلار دې ژوندی دی نه پلار مې مړ ده پلار دې څه شي کې مړ شوی پلار مې مجاهدینو کې مړ شوی ښه مجاهدینو کې نو اوس ستا مشر ورور مجاهدینو کې کومه وظیفه نه لري نه هم بس هغه خاستې ده ولې نه لري اوس خو داسې یو سړی چې چې وایسته لري هغه سړی طالب ده وایسته لري ستا پلار خو په مجاهدینو کې شهید شوی هم دی که نه نو ته خو باید تاسې بس اوس یې مشرانو ته وایې نو څه درته وایې وایي چې تاسې چې ورځئ څه وایي تاسې ته موږ چې ورځو وایو وروره په دې کم عمر کې وظیفې نه چلېږي مشر ورور دې څونه عمر لري ستا نه مشر دی ما یو کال مشر یو کال بیا خو نو سمه ده کوم چا مو لاسنیوی نه دی کړی چې راځه دا کار مه کوئ او موږ برته خرچ درکړو او زده کړې چې سړی نسته چې ما ته ووایي زه راسه یو زده کړو څه علاقه لري اوس دغسې خوا د دلې سیمونه دي ورې دي په غزني کله کله ارمان کوي چې کاشکې زه ښوونځي ته لاړ شم مکتب ووایم هو دا ارمانونه دي چې دا خوارې ونه وایي خو درته موقع پیدا شي په دې وختو کې ښوونځی وایي غواړي په راتلونکي کې څه شی جوړ شي چې مکتب یې ویلی سو چې نور درسونه یې ویلی سو خو چې مکتب خلاص کړي که نه ډاکټر جوړېږي انجینر جوړېږي څه شی جوړېږي هغه نو بس د خدای په لاس سر جوړ سو هغه به جوړ سي ته وایې چې فقط موقع راته پیدا شي چې ښوونځی ووایم ډېره مننه سلامت اوسه کور ودان ډېره مننه درنو لیدونکو د دغه ورور خبرې مو واورېدې د غزني دی وایي چې راغلي یو دلته خواري مزدوري کوو دلته یو بل ورور دی دې سره غږېږو سلام علیکم ستړی مه شي صحت ښه دی بخیر یې کلارې ده جوړي ته راته دا ووایه چې کاروبار دې څنګه دی کاروبار والا چې ښه دی او خم نه دی ګزاره کوي خم دی او خم نه دی څنګه لکه دا بوری اوس موږ ته 1000 روپۍ راکوي ټول پکې 140 130 دانې نه پوه شو یوه بورۍ کې څو روپۍ درته پاتې یوې بورۍ کې چې خرڅ شي هغه 300 2500 کله 200 چې خرڅ نه شي بیا یوه ورځ کې یو بورۍ وباسي او چې بازار پې ولګي بورۍ وځي که نه بیا پاتې او اصلي د کوم ځای د اصلي د ننګرهار د ننګرهار کې د کوم ځای بټي کوټ ولسوالۍ بټي کوټ ولسوالۍ دلته اوسېږي که نه نه هلته دروازې لاورۍ کې متاق دی نو موږ سره به څه شی شریکې شعر جالبه خاطره ټوکه چې ما دم نه راځي جالبه خاطره داسې ځای کې ولاړې چې د ورځې به دې 10 قسمه جالبې خاطرې مخې ته تېرېږي ولا جالبه خاطره ده چې کاروبار نشته هغه نشته به دغې ټول خلک غم دا جالبه خاطره نور به خدای دې کاروبار ښه کړه ډېره مننه کور ودان ډېره درنو لیدونکو د دغه ورور خبرې مې واورېدې ته هم ستړی مه شي صحت ښه دی بخیر یې کلارې ده ته د کوم ځای زه د ګوشتي ولسوالۍ ته هم د ننګرهار یې ښه ستا کار څنګه دی والله شکر دی بس دا 300 400 پاتې کېږي ته هم دلته اتاق کې اوسېږي زده کړې دې نه دي کړي نه والله
هیله ته چې شی دی ولې دې زړه ولا بس غریبي ته چی او یو څه نه څه خبرې کړي که بس کولم بس پلار څوم سیم په پورې دي کړي پلار مشر زوی مې بس شي نو بس پلار دې ژوندی دی او شکر هغه څه کار کوي هغه ولا دي قانی کوي کلي کور کې دهقاني کوي ژوند ښه روان دی شکر دی الحمدلله بس ډېره مننه کور ودان سلامت اوسئ درنو لیدونکو دغه دوستانو خبرې هم تاسې واورېدې د سینمای پامیر ښکلې منطقه ده او ښکلې سیمه ده او دلته بیا نو ډېر زیات بیروباري ګڼه ګوڼه او موږ یې د مختلفو خلکو سره وغږېدو دلته بیا نو د نورو ولایتونو نه خوارۍ مزدورۍ ته ډېری خلک راغلي دي ډېر خلک مسافر دي او دلته دغه د وچې میوې کاروبار او د وږو داسې ډېری نور کاروبارونه کوي چې موږ ورسره خبرې وکړلې او تاسې واورېدې نو هیله لرم د خپرونې څخه هم خوند واخلئ تر بیا چې زه اظهار ارمان د خپل اکرام کیمرامین اکرام الله بیدارزي سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم تر هغې م پاک څښتن تعالی سپارم د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله خدای پامان